السلام علیکم ډیوال لرننګ اکیډمۍ ته په خیر راغلی. نن به په کینوا کې موږ سایډ پینل ډسکس کوو. په سایډ پینل باندې چې کوم ټیبز او کمانډ دي دا به انشاءالله په ډیټیل سره وایو. دې نه مخکې په انټروډکشن کلاس کې موږ د کینوا انټرفیس سټډي کړی و چې په کینوا کې کوم ایریا کې موږ سره کوم ټیبز او کمانډ دي او په کینوا کې کوم پینل او ټول بار دي د هغو نومونه مې زده کړي وو. دې نه علاوه د کینوا یا د ګرافیک ډیزاین چې کوم سکوپ او ډیمانډ دی هغه هم ډسکس کړی وو. نو کو انټروډکشن کلاس تاسو نه کتلی چینل ویزټ کړئ انټروډکشن کلاس هم وګورئ. راځو دغه سایډ پینل ډسکس کوو. کینوا کې دې ایریا ته سایډ پینل وایي. ټیک ده. په دې پینل باندې ځان له ځانه دغه یو ټیب دی. په دې ټیب کې به ځان له ځانه کمانډ دي. نو به دغه کمانډ انشاءالله په ډیټیل سره وایو. په ټاپ باندې چې کوم ټیب موږ ته میلاویږي دا مینو ټیب دی. ټیک ده. په دې باندې چې کله موږ کلیک والو نو موږ سره دلته کې سب مینو کولاو شي او په دې سب مینو کې موږ سره ریسنټ ډیزاین ښکاري. یعنی کوم ډیزاین باندې چې موږ اوس کار کړی هغه موږ دلته کې شو کېږي. موږ سره اوس غواړو موږ بل یو ډیزاین والو یعنی نوی یو ډیزاین کریټ کړو نو موږ په دې کریټ ټیب باندې کلیک کوو. چې په دې باندې کله موږ کلیک والو نو موږ سره د ډیزاینینګ دلته کې یو وینډو کولاو شي. په ټاپ باندې دا سرچ بار دی. په دې کې موږ یو ټمپلیټ سرچ کولی شو. مثال په تور باندې زه یو لوګو جوړول غواړم. دې کې زه ولیکم چې لوګو. نو دا موږ سره د لوګو چې کوم مختلف اسپیکټ ریشو دی هغه موږ ته پرووایډ کړي. یعنی نارمل چې کله ته لوګو جوړې د هغې 500 بای 500 پکسل سایز دی. یوټیوب چینل دپاره جوړې 800 بای 800 پکسل سایز دی. نو دا دلته موږ سره دغه ټمپلیټ پرووایډ کوي. اچھا دلته لاندې دا څلور ټیب چې کوم دي دا کویک ایکشنز ټیب دي. په دې کې لومبی چې کوم ټیب دی ټرانسلیټ څه کار کوي؟ ترجمه کوي. مطلب یو فوز ترجمه کوي. مثال په توګه موږ یو ډیزاین جوړ کړی دی په انګلیش لینګویج کې جوړ کړی او غواړو چې دغه شانته ډیزاین موږ د اردو لینګویج کې جوړ کړو نو دغه د انګلیش ډیزاین چې کوم دی دا موږ دلته کې ټرانسلیټ کولی شو. یعنی اردو ته یې اړولی شو. څنګه یې اړو؟ راځئ چې پریکټیکل وګورو. په دې ټرانسلیټ باندې چې کله موږ کلیک والو دلته کې چې کوم ډیزاین تا جوړ کړی هغه به سلیکټ کړي. د مثال په توګه باندې دغه یو ډیزاین دی دا موږ په انګلیش کې جوړ کړی دی غواړو چې اردو ته کنورټ کړو. اوس دا موږ اردو ته کنورټ کوو نو دا به موږ دلته کې پهله لینګویج سلیکټ کړو چې کوم لینګویج ته سلیکټ کوو هغه لینګویج ته به دا ټرانسلیټ کوي. ټیک شو. او د مثال په توګه باندې زه وایم چې دا ډیزاین دی اردو ته چینج شي. دلته کې به زه په دې لینګویج کې اردو سلیکټ کوم. که تاسو صرف یو لاین سلیکټ کوئ نو بیا به دلته راشي په دې ټیکسټ فرام کرنټ پیج. په دې کې چې کوم ټیکسټ دي مطلب د مثال په توګه باندې دغه امیر خان صرف سنګل نیم دا اردو ته چینج کوو نو صرف په دې باندې به کلیک والی باقي پاتې به نه چیړئ. نو په دې باندې چې کله موږ کلیک والو ټرانسلیټ نو په دې پوسټ کې به صرف دغه امیر خان چې کوم دی د اردو ته چینج کړي. ټیک شو. که اوس موږ ټوټل پوسټ چینج کول غواړو نو دلته به راشو لینګویج سلیکټ کوو. دلته راشو په دې ټرانسلیټ باندې چې کلیک کله والو نو دې کې چې کوم ټیکسټ دي دا ټوټل به اردو ته چینج شي. او دا ټول اردو ته چینج کړه. ټیک شو. دا زموږ سره انګلیش کې پوسټ دی دا زموږ سره اردو کې پوسټ دی. نو دغه شانته د ټرانسلیټ ټیب چې کوم دی دا ټرانسلیشن کار کوي. یعنی یو ډیزاین ټرانسلیټ کوي بل لینګویج ته ټرانسلیټ کوي. ټیک ده. او دویم دی ماک اپس. ماک اپ موږ سره زموږ د ایمیج دپاره یو ډیزاین پرووایډ کوي. یعنی یو شیپ پرووایډ کوي چې په کوم شیپ کې موږ خپل ایمیج فټ کول غواړو هغه دلته نه موږ شو. د مثال په توګه باندې دغه یو کپ دی. په دې کپ باندې زه پکچر راوستل غواړم. دلته نه به زه دغه ماک اپ سلیکټ کړم. دې کپ والا ماک اپ به سلیکټ کړم. بیا به دلته کې راشم په دې سلیکټ باندې چې کلیک والم دلته نه به خپل فوټو راوالم. یعنی په دې کپ باندې زه کوم فوټو راوستل غواړم هغه به دلته نه زه سلیکټ کړم. ټیک ده. لیټ سپوز دغه یو پکچر دی دا ما سلیکټ کړو نیکسټ مې کوو. اوس به دا پکچر راشي په دې کپ باندې به بالکل پیټ شي. دلته بل آپشن چې کوم موږ سره دی دا ریسایز دی. ریسایز څه کار کوي؟ ریسایز موږ سره اسپیکټ ریشو ریسایز کوي. یعنی یو پوسټ موږ د فیسبوک دپاره جوړ کړی هغه موږ د ټیک ټاک دپاره ریسایز کولی شو. یا د یوټیوب دپاره جوړ کړی هغه فیسبوک دپاره ریسایز کولی شو. یعنی یو اسپیکټ ریشو موږ بل ته چې کله چینج کړو نو موږ ریسایز ټیب استعمالوو. په دې ریسایز باندې چې کله موږ کلیک والو دلته چې کوم تاسو کوم یو پوسټ ریسایز کول غواړئ هغه به دلته نه تاسو سلیکټ کړئ. ټیک ده. او د مثال په توګه باندې دغه یو پوسټ د ریسایز کول غواړم دلته به راشي په دې ریسایز باندې به کلیک والی
او دلته نه تاسو هغه اسپیکټ ریشو چې کوم ورته سلیکټ کړئ هغه ته به دا چینج کړي یا تاسو کسټم سایز هم ورکولی شئ زه وایم چې یاره دا 1080 کوم او دا به 1920 کو ٹھیک شو 1920 پکسل شو اوس دلته د کافي انډیسایډ باندې کله کلیک والم دلته نه نو دغه شانته یو پوسټ به ټیک ټاک دپاره هم ساز شي او دا به هم پاتې شي خو زه وایم چې یاره دا پوسټ دی کافي کېږي نه بلکل دا د ریسایز شي اونلی په دې ریسایز دس ډیزاین باندې به کلیک والو ټیک ده اوس په دې ریسایز دس باندې کله کلیک والو نو د دې اسپیکټ ریشو کوم ده دا به ریسایز شي ٹھیک شو دا اوس انسټاګرام لپاره پیټ شو ګوره دغه شانته ریسایز ټیپ دغه شانته کار کوي ټیک ده یعنی یو اسپیکټ ریشو ریسایز کوي دلته کې پروډکټ فوټو پروډکټ فوټو څه کار کوي پروډکټ فوټو داسې ده چې موږ سره یو پروډکټ را سره یو هغې ته موږ یو سټایل ورکول غواړو نو دلته نه ورکولی شو ټیک ده دی چې کله موږ کلیک والو داسې دلته نه موږ خپل فوټو سلیکټ کړو یعنی خپل پروډکټ به سلیکټ کړو کوم پروډکټ باندې چې موږ سټایل اپلای کول غواړو هغه پروډکټ به دلته نه موږ سلیکټ کړو د مثال په توګه باندې زه رالمه دغه موږ سره یو پروډکټ دی فار ایګزامپل یو پروډکټ دی ټیک ده او دې له زه یو شیپ ورکول غواړم یو سټایل ورکول غواړم دا مې نیکس کوم دا مختلف سټایل دي او په دې باندې موږ فټ کولی شو ټیک ده زه هم چې یاره په دې کې دې فټ شي زه کله اپلای کړم نو دې موږ سره داسې یو سټایل جوړ شو ها دا هلته نه موږ ډاونلوډ کولی هم شو ٹھیک شو دې نه علاوه لاندې دا زموږ سره کیټګري ټیپ دی یعنی د چیز دپاره چې موږ پوسټ جوړول غواړو د هغې اسپیکټ ریشو موږ دلته نه سلیکټ کولی شو او په دې سایډ باندې دا کویک ایکسس بټن دی دلته نه موږ ځان لپاره یو ټمپلیټ سیټ کولی شو موږ غواړو چې یو شیټ جوړ کړو دلته په دې شیټ باندې چې کله موږ کلیک والو نو د شیټ ریلیټډ چې څومره هم ټبلیټ دی هغه دلته پرووایډ کړي دغه شان د ډکون لپاره د وایټ بورډ لپاره دلته موږ یو وایټ بورډ سلیکټ کړو د آنلاین ټیچینګ دپاره موږ یو وایټ بورډ سلیکټ کوو ټیک ده دا موږ سره اوس یو وایټ بورډ دی ایز ا وایټ بورډ کار کوي اچھا دلته نه پریزنټیشن اخیستلی شو سوشل میډیا د فار پوسټ فوټو ایډیټر ویډیو وغیره پکې ډیزاین کولی شو ویب سایټ ډیزاین کولی شو چې کله تاسو ویب ډیزاین باندې کار کوئ نو د ویب سایټ دا اپشن به تاسو استعمالوئ ټیک ده مختلف ډیزاین دي دا موږ ته پرووایډ کوي کسټم سایز هم سلیکټ کولی شو دلته نه موږ کینوا ته خپل ایمیجز او ویډیوز وغیره اپلوډ کولی شو ټیک ده دلته راځو په دې سوشل میډیا لپاره یو پوسټ جوړو لیټ سپوز نو په دې سوشل میډیا باندې ما کلیک واخیستو او زه وایم چې د فیسبوک دپاره یو پوسټ جوړوم نو په دې فیسبوک باندې مې کلیک واخیستو خو دا موږ سره کینوس ایریا کولاو شو ټیک ده دلته نه موږ ټمپلیټ راوړو دي ایریا ته او دلته به کسټمایز کوو دا موږ سره مختلف ټمپلیټ دي د فیسبوک دپاره ټمپلیټ دی ټیک ده زه وایم چې یاره د فیسبوک دپاره زه یو پوسټ جوړوم عید دی دا به د عید ریلیټډ چې څومره ټمپلیټ دا موږ ته پرووایډ کړي دلته ګورئ اوس په دې باندې چې کله موږ کلیک والو دا بل ته راشي په دې کینوس ایریا ته به راشي دلته نه دا موږ به ایډیټ کوو یعنې کسټمایز کوي ټیک ده او دې ته موږ کلر هم چینج کولی شو دلته چې زه راغلم په دې مې کلیک واخیستو دلته زه کلر هم دلته نه چینج کولی شم دا مختلف موږ سره ایلیمنټ دي په دې کې دا موږ چینج کولی شو دا موږ نور ایلیمنټ هم راوړلی شو ټیک ده دا به وروسته انشاءالله موږ په ډیټیل باندې وایو کوشش کوو چې په لومړني کلاسونو کې موږ د کینوا په ټرمینالوجي باندې ځان پوه کړو چې په کینوا کې کوم ټیبز او کوم کمانډ د څه لپاره استعمالیږي وروسته به انشاءالله موږ د ټمپلیټ پراپر کسټمایزیشن زده کوو لوګو جوړول بینر جوړول یوټیوب تمنیل وغیره فلایر انویټیشن کارډ ریزیومي او دې ټول باندې به انشاءالله موږ په ډیټیل باندې کار کوو او په ایډوانس لیول باندې به انشاءالله تاسو ته دې کې ټپس اینډ ټریکس هم ملاویږي دلته موږ نور ایلیمنټ هم راوړلی شو اوس وایم چې دلته کې زه یو بل یو ایلیمنټ راوړم نو په دې ایلیمنټ چې تاسو کله کلیک والئ دلته کې سرچ کې پاکستانی فلیګ زم چې دلته پاکستاني یو فلیګ هم دلته راشي ما کلیک واخیستو دا دلته کې راغلو ګوره دا مختلف ایلیمنټ دي دلته موږ دا چوز کولی شو آی تھنک د نن دپاره دومره کافي وه موږ نن د کریټ ټیب باندې کار وکړو او په کریټ ټیب کې چې کوم کمانډز وو کوم اپشنز وو هغه وویل کوشش کوو چې دا کورس په وړوکو لیکچرو کې ریکارډ کړو تاسو بور کېږي نو د پریکټس دپاره ته مقام میلاویږي نو آی تھنک د نن دپاره همدومره ډېره وه
پر روان لیک چې کوو ان شاء الله باقی پاتې ټیپ باندې کار کوو. تر هغې پورې د الله په امان.